کله چې افغانستان اسلامي امارت کې تحول لاله امریکایان جمع ناټو د افغانستان په سپېڅلې خاوره باندې تسلط وکړ. امارت اسلامي مجاهدین د دغه هیواد نه اطرافي او غرایزو علاقو ته لاړه. هغه خپل مبارزې ته دوام ورکړ او دغه اشغال په مقابل کې خپل قربانیانې استشهادي عملیات او فدایي عملیات مختلف کړاوونه او دردونه تیر کړل. خپل استقامت وکړ، د الله په ذات باندې توکل وکړ. لله الحمد. هغې په نتیجه کې هغه اشغال پای ته ورسېد او یو سپېڅلی اسلامي نظام منځته رالی. نو دغه استقلال، حاکمیت او د وطن ازادي په ډېرو قربانیو باندې شوې ده او دغه اسلامي نظام قرباني غواړي. قرباني مو ورکړه او خپلواکي مو ترلاسه کړه. اسلامي نظام حاکم دی، په ټولو ولسوالیو کې محاکم فعال دي او اسلامي پریکړې کیږي او اسلامي فیصلې تطبیقیږي. دغه زموږ هدف و. هغه نور پروژې ولایتي پرمختیاوي هغه هم الحمدلله جریان لري، خو اصلي هدف زموږ اسلامي نظام حاکمولو. هغه الحمدلله حاکم دی.